د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د جوزایا د غبرګولې د میاشتې 10 د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې د 20 نیټې سره سمون لري. روانه خبرې غړې درته زه سیر احمد ساحل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي امارات د مشر نوي حکم پر بنسټ د یو وزارت معاینتونو او نورو بنسټونو پر کاچا نوي ګمارنې شوې دي. لغمان کې د دیوال چپه کېدو په پیښه کې وطنو ته مغشوب لا اوښتی. او فرانسه د فلسطین رسمیت پیژندلو ته تیاره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارات د مشر نوي حکم پر بنسټ د یو وزارت څو معاینتونو او نورو بنسټونو پر کچه نوي ګمارنې شوې دي. د اسلامي امارات د ویان مرستیال وایي چې د اسلامي امارات د مشر فرمان له مخې د عامه روغتیا د سرپرست او د کورنیو چارو په وزارت د معاینت او دغه راز فاریاب، سمنګان، کندهار او هلمند ولایتونو د والیانو په کچه تازه ګمارنې شوې دي. لغمان کې د دیوال چپه کېدو په پیښه کې وطن ته مغشوب لا اوښتی. د لغمان د کلي بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې د یو کور دیوال د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ وګړو ته مغشوب لا اوښتې ده. د لغمان د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازي رسنیو ته وویل چې پیښه د شپې 12:30 بجې د یاد ولایت د مرکز مهترلام په یونس چوک سیمه کې رامنځته شوې ده چې له کبله یې د یوې کورنۍ 3 غړي مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټپیان پر وخت ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادونې وړ چې د یادې کورنۍ له پاتې غړو سره به پر وخت مرستې هم وشي. او فرانسه د فلسطین رسمیت پیژندلو ته تیاره ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جرمني لومړي وزیر اولاف شولز سره د خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې هیواد د فلسطیني دولت رسمیت پیژندلو ته تیار دی. نوموړي ویلي دغه ګام په یو مناسب او ګټور وخت کې واخلي. وړمه ورځ درې نور هیوادونو اسپانیا، ناروې او آیرلینډ هم د فلسطین رسمیت پیژندنه په رسمي ډول اعلان کړه. د فلسطین رسمیت پیژندنې لړۍ په داسې مهال روانه ده چې اکثریت ځمکې غصب دي او دا وخت سیونیز رژیم پرې واک لري. فرانسې دغه اعلان په داسې حال کړی چې اسرائیلي ځواکونه په غزه او ځانګړې توګه رفح ښار کې د ملکي وګړو وژلو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دمرول. تر بلې خبري غړۍ لوی اعلان ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.